دا حماقت نه دی چې سړی تلفظ دی. شیخ الاسلام لیکلي دا سړی غټ احمق دی چې په ژبه باندې الفاظ وي. د لپاره بس کوم نیت جوړی، کوم الفاظ بولو جوړی، نیت مې کوئی د اخلاصه لاس کته کوم په دې کاسه کې په وخت د ماسپښین کې نوړی راوچتوم چې درمیانه به نه به غټی نه به وړی. نو چې د نیت معنا توجه القلب شو، نو د نیت تعلق ګوره د ژبې سره نه دی. تلفظ بالنیت بدعت دی، ځکه چې نیت په ژبه نه کېږي، نیت په زړه سره کېږي. د زړه عمل په ژبه کېږي او د ژبې په زړه سره نه کېږي. دا کوم خلک چې تلفظ بالنیت کې دا بدعت کار کوي، کنه دا خو ناروا کوي. د زړه کار چې د نیت کار د زړه سره دی، محل د نیت چې دا زړه دی، دا قصد او اراده په زړه کې. پوه شو په خبره باندې؟ او اوله مقدمه کې تاسو ویل چې هر عمل دارومدار په نیت دی. نو معلومه شو چې یوازې مونځ نه دی یا زکات نه دی یا روژه نه دی چې هغه لپاره ته تلفظ بالنیت وکړي، بلکې د ټولو اعمالو لپاره نیت ضروري دی. ته به د کوم عمل لپاره نیت جوړی؟ الفاظ خو د بعضې اعمالو لپاره دي د نیت جوړ کړي، لکه د روژې لپاره، د مانځه لپاره، د جنازې لپاره. دا نور اعمال څه شو؟ پیغمبر خو ویلي انما الاعمال بالنیات، د ټولو اعمالو دارومدار په نیتونو دی. دا تلفظ بالنیت خو په بعضې اعمالو کې، نور اعمال څه شو؟ ته روټۍ خورې دا یو عمل دی که نه دی؟ نیت غواړي که نه غواړي؟ کاسې ته به کښېنې، لاس به پکې ښکته کې، بیا به نوړۍ رااخلې، خولې ته به وړې، دا به د لاول نقص دي. نو بیا به دا کار کې او د لپاره بس کوم نیت جوړی، کوم الفاظ بولو جوړی. نیت مې کوئی د اخلاصه لاس ښکته کوم په دې کاسه کې په وخت د ماسپښین کې نوړی راوچتوم چې درمیانه به نه به غټی نه به وړی، او اکدم به د خوله شریفه کې شخون به پې وامه زر زر چې بلې ته تیار شم. دا حماقت نه دی چې سړی تلفظ دی. شیخ الاسلام لیکلي دا سړی غټ احمق دی چې په ژبه باندې الفاظ وي. لکه ته خو په عمل کې لګیا یې که نه، کار کې بیا په زړه کې په خوله څه وي، لیونی مجنون. پوه شوئ؟ داسې پېښور ته ځي، نو تاسو کوم نیت تړئ؟ نیت مې کوله د اخلاص او دې اډې ته به ځم، په کوشتر کې به کښېنم، کری به ورکوم 200، بیا به پېښور کوزېږم 3 غنټې بعد، بیا به ټکسي کوم کور ته ده، او داسې بل نیت او بل نیت او بل نیت. نیت چې دی نو د محل هغه زړه دی، دا ژبه نه ده.